نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها تبوي چې کله به غصه شوه نو څه چل به ورسره وکړه؟ په خولې به ورته لاس کېښود. کله یې داسې هم کړي. ګوره څومره عجیبه پیغمبر. کله به یې وله غوږ داسې ونیوه او دا غوږ به یې وله مږه او خندل به، او کله به یې وله پوزه ونیوله او پوزه به یې وله مږله وته و موسکې شو. عائشہ صدیقه وای او دا غصه به وي په سر راتله دا چې به د بلې بند صفت ورته کو. ښځې ته مخکې و چې د بند صفت کې نو ښځې له غصه ورځي که او نبی علیه السلام به زیات تر د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها صفت کو. غلیبه شوه. اوس به ته وایې چې یاره بعضې خلک وایي یاره ډېره لویه غصه راځي څه وکړمه څه وکړم؟ قابو مونم قابو په څه ومونم؟ چل درته ښیم. نبی علیه السلام فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي. درې ځله ووایه او هر ځل سره ګس طرف ته لاړې وتوکړه غصه ختم. که په دې هم ختمه نه شوه لا حول ولا قوة الا بالله بار بار وایه دې سره به ختمه شي. په دې هم ختمه نه شوه مجلس بدل کا چې کوم ځای هغه ځای پرېږده لاړ شه. په ځمکه کښېنه. حدیث کې راځي په ځمکه کښېنه. اوبه وڅښه اوبه دې سره هم غصه ختمېږي. نبي علیه السلام فرمایي ترمذي شریف کې حدیث دی اعوذ بالله سره لا حول ولا قوة الا بالله سره یاد بی په ځمکه کښېنه مجلس بدل کا. که ولاړې کښېنه که ناستې ځمکې ته ورسېږه. په ځمکه کښېنه یو بوس کا دې سره به دې غصه ختمه شي. او که په دې هم نه ختمېدله نو ځان له بخښنه وغواړه وایه خدای ما مبخښي او دا چې څوک غصه کوي دا مبخښي دا چې څوک را سره لګیا دی دا مبخښي. چا د وجې نه غصه درځي که نه غصه به دې ختمه شي. دا سنت طریقې دي. غصه خطرناکه ولې ده؟ د غصې د وجې نه اکثر مرګ وشي. غصه راوباسي اکثر مرګ وشي. بغض پیدا شي یو بل سره حسد پیدا شي. ګوره څونه ګناه کبیرې دي. د یو بل غیبت بیا کوي. نو د مسلمان صفت دا دی والکاظمین الغیظ. الله صفت کوي چې دی به غصه بندی ختمی با والعافین عن الناس او عفو به مکوي خلقو ته والله يحب المحسنین. او چې څوک در سره زیاتې کوي ښه ورسره کوه ښه به ملامته شي. دا علي ابن زین العابدین علي زین العابدین علي ابن حسین دا رضی الله عنه علیه رضی الله عنه دا ډېر نفیس انسان پاک جامع او صفا سوتره وجود او غصنات هم نیسبینو وینځې ورته اوبه اچولې چې اوبه اچولې لوټه ته پرېوته د جامو لمساس کې ورلې وجود له غصه شو. چې غصه شو هغه وینځې ورته د قرآن شریف په یاد وې والکاظمین الغیظ. د نیکانو خلقو صفت دا چې غصه به خوري. په دې پوه شو وی قدم تو غصه مې بنده کړه بس وینځه وایي چې اوس خو دې بنده کړه وروستو رانه بدل وانلې. وی والعافین عن الناس. د نیکانو صفت دا چې عفو به کوي. وی مې بخلې معاف مې کړې ځه وروسته هم درته څه نه ویم. وینځه ورته وایي چې والله يحب المحسنین. چې څوک چا سره ښېګړه کوي الله هغه سره مینه کوي. وی ښه ده ازاده شوې د خدای په نیزه دا مې سره ښېګړه وکړه. غصه به ختمې سړی به معاف کې وروسته به انتقام نه ښېګړه ورسره کوه. الله پوه شه او دی پوه شه. نو چې کوم د ضرورت غصه ده هغه د الله دپاره ده هغه بلکل کولی شي او د هغې مختلفې طریقې دي. او چې کوم د ضرورت غصه نه ده نو هغې کې به ګزاره کې غصې به نه کوې. کور کې اکثر د خاوند او د ښځې په منځ کې غصه راځي جګړه راځي او د شیطان لګیا دی پکې کار کوي. دا ولې راځي؟ بعضې وخت کې سړی ظلم او زیاتې کوي. دا ښځه داسې ګڼي لکه د یو وینځې او د یو نوکرې غوندې او سپک ورته ګوري او خپله بهادري پې ښکاره کوي چې ګنې زه خو څوک یمه. دننه په کور کې زمري د بریتو نیولي او چې بار روځي بیا خاموش بیا لکه د ګیدړ دننه کړي. ولې داسې کې ظلم کې په ښځه؟ نو بعضې وخت کې سړی ظلم کوي ظلمونه په ښځو نه کوي او بعضې وخت ښځه هم زیاتې کوي. ولې؟ ځکه خاوند له بعضې وخت پسې کار غصه ورځي نو چې خاوند ته پوټې ښځې ته دویمه یو خبره وکړي نو ښځه مو سره بیا چغې وباسي ښځه بیا جبه چلی. داسې به نه کوي. خاوند که ښځې ته غصه وکړله ښځه چپي چپ. حضور پاک بی بی فاطمې ته دقه ښودلې بالکل چپ شه خاموش شه. دی به دویمه وکړي درېیمه به وکړي ښځه داسې فرض کړي لکه چې د دیوال ته سړی لګیا دی هېڅ هم نشته خبره ختم. خو که ته ښځه خاوند جواب ورکوي هغه بیا دویمه خبره کوي دا بیا جواب ورکوي بیا درېیمه خبره کوي دا بیا جواب ورکوي نو اکثر سړی بیا ښځې له طلاق ورکوي. د دواړو کور روان شي
نبی علیہ السلام فرمایي وی د دریاب د پاسه شیطان تخت پروت دی او دا واړه شیطانان زی او خپل کارګزاري وتاوري د یو شیطان د ابلیس یو بچی نه تاسو کې په ته ما لګلې فلان کی پسې څه دی وکړ وی بابا وی علم پرې خودل چې دا سړی باندې مې خزه طلاق کړه نو دا مشر ابلیس را پاسي او ځان ته را بچی را نږدې کو په دې شی وټپي نعم انت نعم الولد انت ډېر ښه بچی کار دې کړی دی بیا دا سړی ستوماني په مولا ګرځي او خدم بیا ګرځي په مولیانو او بیا دروغ هم وایي مولا ته یو الفاظ یو شان ویلي او غلط بیاني کوي چې دا طلاق واقع نشي د مولا په فتوا ورې طلاق نه ختمېږي کوي کې سپې پروت دی او تا مولا ته وی چې چرګوټې پروت دی ابو شل بورقه وباسه ډېر بورقه وباسه غصه د الله د پاره او کا دنیا د پاره مکوا غصه جایز او کا او غصه جایز نی بالکل چې غصه ونه کې او بعض موقعو کې ډېرې فائدې راوځي زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو مجلس کې هغه بلا حاسدینو مولیانو کې حاسدین ډېرو علماو کې الله دې رحم وکړي خدای یو پټي دا شی په بعض مولیانو کې وي چې الله خدای خیر امر کې دا نور بعض مولیانو حسد سره پیدا شي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سلام د خلکو حسد ډېر زیات و یو ځای کې تقریر کاو یو سړی ورته پاسېد هر قسمه خلک نعمانی نومو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو ګوره څومره سپک او ښه خبره یې ورته وکړه وی چې ښځه کونډی نو په نکاح به یې ورکوې که نه شریعت څه وایي یو که د ښځې خوښی نو په نکاح ورکول پکار دي وی ستا مور کونډه ما ته را په نکاح کړه دومره سپکه خبره اوس که بل سړی وی که نه نو کوتک به یې اخیستی په دا مازدیګر به یې واجب دا خدای به خو بس ستا د خولې ستا خبره ده لیکن حضرت امام ابو حنیفه صاحب ورته څه وایي وی خبر دې ټیک وکړه زما مور کونډه ده په عاقله ده او بالغه ده ته خو د هغې د اجازت نه بغیر مور تاله په نکاح نشم درکولی صبر وکړه تقریر ختم کړم لاړ به شم تپوس به ترې وکړم ته راته خپل ځان ښایې ته څوک یې نو که زما د مور تا سره خبره جوړېدله بلکل به درته په نکاح کړم صبر یې وکړه غږ یې ونه کړ سړی چې سینګ لاړ د مجلس نه روان شو هلته ټاک چې را پرېوت دا سټې مات شو خدای مړ کړ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چا وی سړي خو سټ څاروینه پرېوت او سټې مات شو وی دا د ابو حنیفه صبر و دې د ابو حنیفه صبر و زموږ مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو ځای کې تقریر کوو مخالفین خوشته یو سړی ورته وی ای کافره ولد زنا لږې په قلار خبرې کوه چټې ولا راولېږه چټ چې چټې راولېږه که زما غوندې سړي ته څوک ده ووایي نو غوسه ورځي که نه ورځي نو موږ هم د چا څه نشو کولی الله ته به لاس اوچتوو لاس به الله ته اوچتوو خو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه چې خط وکړ وی دی کې ما ته یو سړي 3 خبرې لیکلې دي یو یې راته کافر ویلی دی نو زه خو مسلمان یم خو که د هغه په ذهن کې بیا هم زه کافر یم نو ستاسو مخکې د کلمې شهادت ویم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اوس مسلمان شوم زه ټیک شو د هغه په ذهن کې خبره ختم او راته ولد زنا ویلي دي چې ته د زناکارې زوی پلار دې خپل نه دی نو دا شکر دی چې په دې مجلس کې یو 2 باباګان ناست دي چې زما د مور د نکاح ګوان دي زما د پلار مور کې نکاح شوی پلان کې بابا پلان کې بابا ګوان دي هلکه ټیک ته هغې وي او دا خبره هم ختمه شوه او درېم راته وایي چې په قلار خبرې کوه نو زه خو د چا نه حق خپل قرض نه غواړم چې په قلار یې غواړم ما نه خو چا پټې نه دي چې په قلار یې غواړم زه خو د دین خبرې کوم امر بالمعروف نهی عن المنکر وعظ نصیحت کوم نو دا په قلاره نشم کوی دا به ښه په غوسه کوم صبر کوه صبر یو حدیث پاک کې راځي چې څوک چاته کنځل کوي او دې پې غلی دی نو فرشتې د ده طرف نه جوابونه ورکوي ستا په دې فرشتې لګیا دي جواب ورکوي او که چېرته تا جواب شروع کو فرشتې وایي مونږ خو ستا له طرف نه ښه مضبوط جواب ورکو خو زه تا خپل انتقام په خپله شروع کو ته پېښ او دې پېښ